قدرمنو سلامونه مې واخلئ افسر افغان یم شلم دسمبر کال 2000 منګه د کال 2000 په اخره کې دلته د پشکلاوتي د 400 په زرخیزه خاوره باندې د سیال فاین آرټ اکیډمي اینڈ ګیلري د پرانستې دستوره وکړه. شهزاد سیال زمونږ یو ډېر تکړه آرټسټ ملګری دی، لګیا دی د آرټ او د فن دغه دنیا د رنګونو دا دنیا مخ په وړاندې وړي. دغه رنګونه دا ژوند دی، دا علم دی، دا پوهه ده او په دې کې ډېر څه خوندي دي. خو که چېرته موږ هغې ته پاملرنه وکړو، دغه لویه دستوره ده، په دې کې ډېر لوی لوی پوهان راغلي دي، دانشوران راغلي دي او هغو د آرټ د فن د رنګ د دنیا په ارزښت او اهمیت باندې پوهه خلک دي. دغه دستوره کې به مشران هم اورو، د دې تر څنګه په دستوره کې به موږ ټپې هم کوو، دلته به کریټیویټي وي، دلته به سندره وي او موږ دا ویو چې که تاسو غواړئ چې د دنیا ستاسو په ذهن کې د زیبا هنرونو مجموعه راشي، ستاسو په ذهن په تخلیق کې ښکلا راشي، د هغې یوازینۍ لار دا ده چې تاسو به د آرټ د کریټیویټي د دنیا سره ځان تړئ. دغه زمونږ جمالیاتي ذوق ښایسته کوي، دا موږ د ژوند د امن او د پرمختګ په لور باندې ټیلوهي. راځئ چې نور دغه ښکلاګانې او رنګونه ووینو. نن مې جانان لیدلی نه دی په دیوالو سبیا کې ګډې وډې اګدما، په دیوالو سبیا کې ګډې وډې اګدما. مفتی صاحب څه شو؟ مفتی صاحب راځه مایک والا تپا کوا تپا مفتی صاحب ارشاد. مفتی صاحب غوږ نن مې جانان لیدلی نه دی لکه د بنګو او پیاله ډوبا که ډوبا ناسته یمه. مفتی صاحب زه به نه بله ټپه به کوو. او جانان زما زد جانان ما که په بازار میں خرڅوي ورسره زما. نرزوی دی بس روغانه بابا که تاسو شعرونه ووایه کنه که کم شعرونه درته یاد شعرونه نه راځي. دا شریک نه راځي. بس د شو کته پته بچوړه دی اگر سره شعر شریک نه کو. څه شو مفتی صاحب راځه دلته بر چایو دا سلسله روانه وي. قدرمنو دلته مونږه د سیال صاحب په اکیډمۍ کې ولاړو، نو راځه په مفتی صاحب. خپې د تلا سړی خویږي ځوانان غمونو او لاړمونه ورکوي نه او چې تسلي په د زړه کېږي نو هغه زلمي مسافرو خوړلي دینا. مفتی صاحب روغاني بابا سره پټې پټې خبرې مه کوه، ټپه وایه. ژوند ته په رستو ګورما لکه ویللی او جوارګر چې کور ته ځینا او کمی دادا جوارګر نه وې نو موږ به پردي او پټي په برخه نه خواړه. مفتی صاحب ارشاد. مفتی صاحب نه پرېږدم. هغه پخپلا پریوزي چې پرنزورا او پاڼو لګي بادونه. ډېر محترم هوتک صاحب هم زمونږه ډېر مشر غوره سره هم دی. هوتک صاحب تاسو ته دا ټپه ډالۍ وي چې او جانان مې زیلې
کزیلی د زړه پرېکړې نو لکه نختر په چورلېدو ځمکې له زما جی 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 چا به کم ځای خوښېږي خوښېږي واہ واہ زما یې خوښ دي آها او دا درزو پیوندونه واہ واہ علي ساجد صاحب جی زمونږ ډېر محترم تحت اللفظ وکړئ جی تحت اللفظ د چا به کم کار خوښېږي زما یې خوښ دي آها او رنگونو سالک سنا او د هر چا خپله خوښانو زه د کابل په دنداسا میانه یمه شته دی بل څوک ټپې والا که یوازې پې ورځمه شته دی پکې یو ځوان سیال صاحب څه شوې ټپه کې د چا به کم ځای خوښېږي او خوښېږي زما یې خوښ دي او دا د شونډو واہ 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 ډېره زیاته مننه کوم مفتي صاحب بله ټپه کې راځه واو ارشاد هوتک صاحب ته دا یو ټپه په چارسدواله کې یو باندې شلوي چې د کابل سیندا لتا زار شم زما جانان بدر کی مخ وینځل وینا واہ 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 او دا ټپه دی د ټولو مشرانو ته او سیال صاحب ته ډالۍ وي چې او جانان ستا کستا په جدای کې لکه خارو په نارو کلی خبرو ما ډېره مننه کومه دا لوبه مناسبي دلته را جوړه کړه سیال زمونږ ډېر تکړه ملګری هغه دلته د آرټ او د فاین آرټ د یو اکیډمۍ د پرانستې دستوره وه باقاعده په هغې کې ډېر لوی لوی استادان ډېر لوی لوی پوهان راغلي وو نو په هغې کې مونږ دلته باقاعده یو دستوره هم وکړه مشرانو خبرې وکړې حیات روغانی لالا راغلی و دغسې زمونږ علي ساجد ډېر محترم استاد صاحب راغلی و زمونږ سمیع الدین ارمان صاحب راغلی و خضر صاحب راغلی و زمونږ باچاجي صاحب ټول ملګري راغلي و دغه غونډه وشوه موږ کوشش کوو چې زمونږ د پشکلاوتي په خاوره باندې دی هنر آرټ هم دغسې ژوندی وي او ټول ملګري لاړه یوازې پاتې شوی یم د ټپې را سره څوک نشته هېڅ اعتبار په رهروانو پاتې نه دی اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې زما دا دی یوازې رالم او دا ملګري چیس کې او زه د آرټ د ګیلري ته رالم ډېر چاپېره تصویرونه دي ښکلاګانې دي ژوند دی او هغلته د چایو په کپ باندې ژوند روان دی خوشحاله او آباد راته اوسئ